د جنت خبر درته کوم. جنت با څوک ګټي؟ جنت با اهل خلق ګټي چې په نیکو کې د یو بل نه وړاندې کیږي. نو ابا هريره وی رضی الله عنه وی په رمضان یو شپه وا آقا مبارک راغی. څوک راغی؟ آقا مبارک راغی. یاد ساتئ ګورئ محبوب مبارک می کور کې ورته ناسته خوند نه ورکوي، خو د دې یری نه ناراضي چې صحابه خو چې ما وګوري ټول په ما راجمع شي. هسې نه روجې خو اسم فرض دي، نو په دا تراویح ور باندې فرض نشي، واجب نشي، به ادا کولای زما امت نشي. هغه له پته وه چې وروسته داسې خوشاټاري را روان دي چا به وایي اسم پکې نشته دی. راله که رانغله واورېده که ونه اورېدل دی وایي نه موږ حق ښکاره کوو. یعنی دې نه پته لګي چې عمر حق پټ کړی و، دی حق ښکاره کوي. دې نه پته لګي چې عثمان حق پټ کړی و، دی حق ښکاره کوي. دې نه پته لګي چې علي حق پټ کړی و، زما د ماما زوی حق ښکاره کوي. ماما زوی خطا شوې لاړې ګړانګ ته پرېوتې، خدای دې دې ګړانګ نه وباسا، ورنه چې په دې کې څوک پرېوتلي نو الله جهنم ته رسولي. زمونږ اعتماد دی په صحابو باندې، په صحابو باندې اعتماد د چا نشته؟ د روافضو. دا د مسلمانانو په رنګ کې بله ډله ده چې په صحابو باندې خلبت ګمانه کوي او عوامو ته یو خبره ذهن ته واچوي چې ما خو داسې نه دی ویلي، زه داسې وایم چې تراویح لفظ د ماله څوک ثابت کړي. تراویح لفظ زه ورته وایم چې ضروري خبره نه ده چې یو لفظ دی من وایو او هغې دپاره د نوم په قرآن او حدیث کې نه وي، دا ضروري خبره نه ده. زه وایم ډېر داسې شی نه دي والله بالله چې ستا د ژوند سره تعلق دی، خو ته به ما ته ځان بیا مسلمان هم ثابت نه کړي. ګورئ که ته وایې زه مسلمان یم، تا سره د مسلمانۍ څه دلیل دی؟ ته ما ته دلیل په دې باندې پیش کا. ته وایې زه کلمه وایم چې لا اله الا الله، ټول وایي لا اله، زه ورته وایم نه 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 ما خطا شوي. دغه لا اله الا الله ستا په شانت عبدالله ابن ابی ابن سلول ویلا، دغه کلمه عبدالله ابن ابی ابن سلول ویلا. ته نه زه مسلمان یم، ما سره دلیل دا دی چې زه فرض په جمع باندې کوم، کله زه امام یم کله بل چا پسې مقتدي جوړېږم. زه ورته وایم نه 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 دا دعوه دې غلطه ده، دلیل پیش کا. زه درته وایم عبدالله ابن ابی ابن سلول د نبی علیه الصلاة والسلام پسې ولاړ دی، امام جناب رسول الله مقتدی عبدالله ابن ابی ابن سلول دی، خو بیم الله وی منافق دی، مسلمان نه دی. دا خبره دې غلطه شوه، دلیل ما ته پیش کا. تا سره د ایمان څه دلیل دی؟ وایي زه زکات ورکوم. زه ورته وایم ډېرو زکات هم ورکړی، خو مسلمانان نو منافقان دنیا نه تللي دي. دی به ګورې په دې خپل ځای کې به دې راګیر کړم، لاره به درنه خطا شي. لفظ دا اوس څه خبره ده؟ ما بېګا چاته ویل او بله شپه دا خبره پېښور کې هم کړې وه. مثال د درې والا خلک، درې والا ته هم تاسو د کوم ځای نه راغلی؟ جی موږ د درې نه راغلو. دره کې اوسېږئ او دره کې جوماتونه شته او چې ولې نشته؟ زه وایم تاسې مسلمانان یې او دره کې تاسې له په جومات باندې څه دلیل دی؟ ما له د قرآن نه پیش کړه. درې والا به وایي چې خدای پاک ودله سوي وه. دا د عوامو ذهنونه خرابوي، خاص کر نوجوانانو. تاسې خو دا دجال پیدا کړی، تاسې تباه کړی. موږ نشو دوکه کولی. الحمدلله 60 लाख روپۍ په سن 2004 کې 60 लाख روپۍ په منبر ناست یم، 80 لکه روپۍ 2 جریبه ځمکه، کال په کال د حج دپاره مستقل پاسپورټ او ویزا، کال کې چې کله غواړې ته به ځې سعودي له کویت ته، صرف موږ درته ویو موږ سره شه. الحمدلله دا مې بچو ته هم نصیحت دی، د ولږې نه به مړه کېږئ، خو ګورئ مذهب به نه پرېږدئ. موږ الحمدلله مذهب نه پرېږدو، زموږ عقیده دا ده. دا خو 2 ورځې ژوند دی،
ځان نه به هغه چیلۍ نه جوړی صاحبه چې چا درته پاڼې خوځولې او غر ور منډه کړي. یاره چې هغه وایي چې دلیل دې په دې څوک پیش کړي، د خدای بنده دا خو ستا ذهن خرابوي. موږ او تاسې الحمدلله چا پسې بزو؟ موږ او تاسې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت پسې ځو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت یو قولی دی یو فعلی دی. موږ او تاسې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تراو باندې قولی سنت موجود دی. وای کوم ځای نه دی مولانا صاحب راته ووایه حدیث ته ابو داود راواړوه ایام الرمضان کې وګوره نو بیا راشه ماته په مخ سپېړه راکا. راوی ابو هریره دی وی یو شپه د رمضان کې آقا مبارک بار راغی مسجد نبوی شریف تا. لس صحابه کرام التا منځ کوي، پنځه اغلته ولاړ دي، لس اغلته ولاړ دي، یو دغلته ولاړ دي، دو دغلته ولاړ دي، یو ولاړ دي، یو کس ولاړ دی مخې ته هغې پسې کسان ولاړ دي. ګورې اوس ولی عمره ته ابی ابن کعب وړاندې کې عمره بل څوک دې ول نه وړاندې کولو، ولی تمیمی داری وړاندې کې، ولی ابی ابن کعب وړاندې کې. عمر رضی الله تعالی عنہ د شان نه قربان شو. عزیزانو ابا هریره فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی یو دلته ولاړ دی، بل دلته ولاړ دی، بل دغلته ولاړ دی، انفرادی منځونه کوي. دی خوا ګوري یو کس ولاړ دی، څه کسان ورپسې شاته ولاړ دي. تپوس کی آقا مبارک دا مخې ته څوک ولاړ دی؟ چا ورته ویلي دا ابی ابن کعب رضی الله عنه دی. ګوره تیاره ده ښه تراویح مازدیګر کې که ماخوستنې کوي. دا یو چا ویلي وي مولانا صاحب ته دا خبره کې ولې پیغمبر علیه السلام نه پېژندو چې تپوس یې کولو؟ نه مسجد نبوي کې تیاره به وه. دا خو ما او تا ته نن الحمدلله ډیوې بلې دي، وینا حمزه ورکړه، بدن بلال ورکو، قربانی سمیه ورکړه، قربانی عمار ورکړه، جیل حبیب برداشت کو، او وړیا لیټونه ما او تا ته لګېدلي دي. ما او تا په دې کې هم تیار نه یو، په سر پکې مخې ته لیټ. مونږ یو یاره نه دا پکې نشته او دا پکې نشته. و عمره تا ابی ابن کعب ولی وړاندې کو. عمر رضی الله عنه مبارک می د ډېر لوی ذهن خاوند دی. آقا مبارک می دننه راغی تپوس کی دا مخې ته څوک ولاړ دی؟ صحابي ورته عرض کی یا رسول الله نه رمضان دے د مینې درود را سره ووایې لږ د دینم سیوا قربان د خپلو مقتدیانو نشم. الحمدلله الحمدلله زه انشاءالله که د جهان ټولې باچیانې څوک راکړي تاسې غریبانان پې نه ورکوم انشاءالله. ځکه ستاسې د برکته، ځکه ستاسې د مینې د وجنا، ځکه ستاسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت د وجنا سټې وړاندې چا خوب لیدلې په دې رمضان کې. الحمدلله آقا مبارک زمونږ نه خوشحاله دی. عزیزانو داسې سی مرکز نه دی، دا د چا د ډلې خبره نه کوي، دې نه به د آقا د غلامانو خبره اوچتیږي، دې نه به د آقا د عاشقانو خبره اوچتیږي. عزیزانو یاد ساتئ ابا هریره فرمایي نبی علیہ السلام تپوس کی دا مخکې څوک ولاړ دی؟ صحابه کرام عرض کوي یا رسول الله دا یو چې ولاړ دی دا یو د قرآن حافظ دی. منی سره وایي سبحان الله. دا چې یو ولاړ دی
یوی یوی استنی سرا منس کئی زمان مورو پلار درن قربان شاہ دا خو اگا خلق دے چھ قرآن شریف ورطا یاد دے سوک پا یو رکات کی دا سلو آیتن نکم تلاوت نکے ہائے خدایا چھ زاری دل بد قرآن حق کسان سشو بخدے و رسول چو مین حق نیکان سشو اخلق لارل چه د چړی لاندې پلار ته ویل پروا مکوا چې د چړی لاندې پلار ته ویل پروا مکوا د اسماعیل پشان منون کی د فرمان سشو ودران دران چی بجرگو کی خاری دل گلونا دران دران چی پجومات کی خکاری دل گلونا دران دران چی پسپنو کی خکاری دل گلونا حاغ دس قرآنی سمون کی مشران سشو قسم دے مونگ دا خبر کولا یہ مقتدیانو سر تور سر مزم کوئی دی بوداگانو با امیش چکل با سجدل در عالم نو اکثر زمان بازی بوداگانو مقتدیانو با آواز کو یہ لکتو پی پا سر کی گورے سر تور سر مرازی قبرونو کی پراتی دی اللہ دی پا قبرونو انوار را اووری مولا صاحب تا خبر علالا مولانا صاحب ولی نا کیگی بالکل اس خبر نشتا بالکل پا سر تور سا خبر دا منزے کیگی منگویل یارونو تاسے گورا مکوی کنا منگ دا نوائیو چی پا سر تور منز نکیگی زویم کمیس کو با سم منز کیگی کو پا ایمانی ہوئی دا پا دا منزہ آداب ہوئی جواب را کہ دا پا دا منزہ آداب ہوئی نوی خواہ او گورا پٹکی سر منز 27 درجی سشے دے جواب را کہ سشے دے بلند دے 27 درجی پٹکی سر منز کول بہتر دے ما خو روایت دے روح البیان پیش کو تیرا تا ٹوپی بانی یو روایت پیش کا چی پا ٹوپی بانی منز اگا 22 درجی دے پٹکی نا بہتر دے زدہ سے رہتا ہو نشت تینش پیش کولے مادر تا پیش کو تبیرا تا پیش نکی بہرحال اخبر املارے بے با من خبر کولا فی جماعت دا ادب زیدے ویل بم کبا نویل دا سا من مخینے خبرے وی سادا من بتاثر دا ادب دروازہ امیش مخیتا ادھر والا چھ پدے راشا تا پا دیوال را اورم را اختیشی زدی جماعت ترازم او پدے دیوال را اورم پدے گیٹ نرا تن نکیگم دا زما قم قلتوب دے کو خیرتوب دے جواب را کئی او کدی دی دیوال نرا پریوتم دا اخپا می ما تشوا نگورے پدی ما تا اجر نمیلاوی گی ولی دروازہ می پری خدا ورنہ راتلل پا دیوالم راتلے شخان یو سڑے دی آغی کی ونی دی درب را اغرزی خدا انسانیت ندے منگ بخبر دا تقوی کولا ما بخبر دا جواز نکولا ما بخبر دا منی کولا ما بخبر دا جواز نکولا ما بخبر دا ادب کولا ما بخبر دا جواز نکولا ما سر مولانا سے پا جواز کی چگڑا شروع کر اوسی ڈاٹنگ گوئی اوسی راٹنگ کئی خواہ پوڑی پکی واچوئی دے چاپلار بے راٹنگ سوک بے مراٹنگ نکیوز او دے دی مولا نلے ونے کئی مولا چلے ونے شی اگا بے غر سرم دغر ہوئی ویچو ما اس خبر کڑی دا نتا خبر کڑی خپلی خبر نا واپس ووڑا کر اوے ما بد کڑی ماوی دا سے ویلی چھ دا پیغمبر پلارم نمانم مورم نمانم پیغمبر زکا نمانم پیغمبر مم نمانلو چھ ما تا خودے نوے ویلی واللہ کہ میں نم دا پا نمونو کیا غستے دا دا سڑی توب خبر دا جواب را کی دا سڑی توب خبر دا افسوس حکومت تا سوال کو چھ اللہ نو یری گا دیس خلق مخعونی سی دا گھیر کئی دا خود ظلم کئی دا اللہ عذاب تا ناروی چرا پریو ذرا باندی دمر بی حی ذات رسول اللہ ہو عقبہ بن ابی معیتم منلو ابی جہلم منلو ابی لہبم منلو ابی لہب پا ذات رسول اللہ وینز آزادہ کرے ہوا پچھائے آزادہ کرے ہوا پا ذات رسول اللہ باندی ذات رسول اللہ خطولو منلو مشرکین مکہ رازی یا رسول اللہ منگتا دعا اغاڑا باران نوری گی ذات رسول اللہ ٹھولو منلو
لیکن دا چې سړی په ضد کې راش به هر څه وایي. نو ما درته ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې تپوس کی دا یو ولاړ دی و یا رسول الله دوی ته قرآن شریف یاد دی، دوی په تراوو کی، دوی په نفلو کی، دوی په قیام الرمضان کی قرآن شریف تلاوت کی، دا مخی تسوق ولاړ دی وی دا ابی ابن کعب ولاړ دی، دا شاته ورپسې سوق ولاړ دی وی دا اغا خلق ولاړ دی چې دوی ته قرآن شریف یاد نه دی. سرداری کونین وی اللہ رب العالمین دی. ابی ابن کعب خوشحال کی خپل کار کئی چې پزان باندې خلق را جمع کړي دي، پکار دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلې وی چې او ابی ابن کعب دا عمل ما نه دې کړی تی ولی کې دا عمل پکار دی چې په دې جمعات کې ورته مسجد نبوی شریف کې عمر راغلے وے، ابو بکر صدیق راغلے وے چې او ابی ابن کعب تا پیغمبر علیہ السلام په دې عمل کتل کنا، اب ورته ویل ما داسې لیدلې نه دی، ورته ویل چې مکو هغه عمل چې رسول الله نه دی کړی، لیکن نبی علیہ السلام حدیث تقریری ور باندې موجود ہے. نبی علیہ السلام ورته وی خپل کار کوي ابی ابن کعب سکی اس پیغمبر علیہ السلام وی خپل کار دے تو ورته بدعت ہوئے. د پیغمبر په خبره دی فیصله باندې رد کو دی ونه رد په کو کنه د خدای بنده. دا یاد ساتي نبی علیہ السلام نے بعد میں د ابوبکر صدیق دور راغے، صحابہ کرام سکل په جمع باندې سیوازی سیدنا د عمر فاروق دور راغے ډمبیش په باندې چې کله امامت ته وړاندې کوي څنګه وړاندې کوي اغم جمعه ته راغی. اوس ډېر خلک داسې ولاړ دي، ډېر خلک داسې ولاړ دي، جمعه ډک دی خو څوک یو ځای ولاړ دي څوک بل ځای ولاړ دي. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب ته وی راشه، ابی ابن کعب راغی، صحابه کرامو نے تپوس کړمبه اے صحابه کرامو دستاسو خوخوي دا ټول خلق په یو عمل را جمع کم کنا. صحابه کرام ورته وی امیر المؤمنین ډېر خپل خبره ده، ابی ابن کعب باندې ولاړ دی، دی ور پسې شاته ولاړ دی، یولس رکعاته ابی ابن کعب وکړل او داغې نه بعد تمیمی داری رضی اللہ عنہ وړاندې کو، تمیمی داری رضی اللہ تعالی عنہ وړاندې شو. باقی موږ هغه وکړلو. د امت اتفاق په دې را روان دی، د امت اتفاق په دې را روان دی. تاسو به وایئ چې مولانا صاحب ته خو دروغ وایي، امت اتفاق امام مالک خو د شلو نه زیاتو رکعتونو قائل دی. موږ ورته وایو چې او امام مالک شل رکعاته امام پسې کړي دي او د هغې نه ما سوا نور رکعتونه نفل هغه ورته قائل دی چې شپږ دېرش رکعتو ته دې ورسېږي. دا خو د امام مالک رحمت الله علیه خو چې په امام پسې شوي دي د څلورو امامانو په اتفاق باندې تواتر سره خبره را روانه ده. یاد ساتئ څلور امامان په دې ټول متفق دي چې هغوی به یو امام پسې شل رکعاته کولې. څو رکعاته به کول؟ شل رکعاته. یاد ساتئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ ثالث عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ دا دویم اذان د خطبه دا د عثمان سے په دور کې شروع شو. اوسم خلق نه کوي، بعضې خلق کیا ډېر خلق نه کوي، ښه د هغوی جوماتونو ته هم خلق ورځي. توبه الله دې رحم، دا غیرت دی زمونږ. خدای خبره چې موږ په دې غذاګانو کې څه شی وخوړلو، څه شو په دین کې څه شو. هسې که سړی سوچ وکړي و یاره زمونږ د روافظو سره اختلاف دی په دې باندې چې هغوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د عمر رضی الله عنه، د عثمان رضی الله عنه د هغوی په قول اعتراض کوي، د هغه په خلافت اعتراض کوي. عجیبه خبره دا ده ته هغوی ته روافظ وی او هغه څوک چې د عمر عمل ته بدعت وی، هغه څوک چې د عثمان عمل ته بدعت وی،
هغه ته به سره به صحیح فیصله وکا چې دا او هغه یو شه دی نوم بدل دی د یو نوم پلان کې خان دی او د بل پلان کې خان دی نور خبره یو ده هغه په یو رنگ مخالفت کې دی په بل رنگ مخالفت کې نو سوال درته کوم او دا ذمہ واری ده د علماو خبر کې به تا مسلې مونږ حل کو چې پرشتي راشي چې تراوی سور کا تراوی چې بل ملاویر ما ولې رجی بس ما خو ځان غلې کړو ما خپل تسبیح اړول ما څه کار دی یار بس اره سړی پوښو کار پوښا نه نه نه